زما عزتمندو یو زنانه لګیا ده د خاوند دپاره تلکاري تیاره کړه رایې وړه کېښوسته بل طرف ته ورته بچې جاړي دا زنانه موبایل کې اخته ده یو لاس باندې موبایل کې اخته ده موبایل ته ګوري بل لاس باندې پیډر تیار کو پیډر خو پیژنې کړ ماشوم د پاره پیډر تیار کو ماشوم جاړي دا زنانه موبایل ته ګوري دا هغه ماشوم سره خوا کې خاوند ناست دی زما عزتمندو دا پیډر دې زنانه راوړو موبایل کې دومره اخته وه چې د هغه ماشوم په ځای د خاوند خوله کې هغه پیډر وردننه یو نوجوان راغی جړلې مې ولې ویره وی ښځه را باندې طلاقه شوه مې هغه څنګه و یاره مړه مولوي صاحب ډېر سخت خفه یم او کور والا مې خفه ده مې خبره کوه وایي ښځه راته وایي چې سړیه ته په ما طلاقې 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 ښځې طلاق کړی و سړی چې کوم دی داسې غمجن ناست اول خو مې واړولو راواړولو نو بیا مې ورته ویلي چې دا اختیار الله سړي له ورکړی دا اختیار سړي ته میلاو دی سړی الله رب العزت په عقل باندې پوره جوړ کړی دی زه اکثریت ویم په کومو کورونو کې مشري چې زنانه کوي یاد ساتئ پښتنو په کومو کورونو کې چې زنانه مشري مشره باچاهت د زنانو وي دغه کور کې نه رشته وکړي او نه تینا جینۍ وکړي او نه پکې جینۍ ورکړي بیا به غرق او تبای او په سلګو سلګو به جاړي بیا به موږ له را روان نو ما ورته ویلي چې دا اختیار الله سړي له ورکړی دی که ښځه د ورځې سل ځل مویي چې ته په ما طلاقې دا طلاق نه کېږي زما محترم او سړي کې واپس ساه راله وی او که نه مولوي صاحب ښځه مې باد کې چې کم دی غوسې سړه شوه وی ما ته ویلې چې زه لاړ شم مولوي صاحب نه تپوس وکړه او زه پوهه شوې نه وم چې دا طلاق شوی دی که نه دی شوی یو کس خپلې ښځې ته وایي تا ته یاد شي که نه زما ستا د ملګرتیا او د مینې محبت زمانه چې وه او ما ته یاد شي وایي هغه پلار چې دی را باندې راغی یو ورځ د شپې چې را باندې پلار راغی وایي او پلار سره د کلاشنکوپ وایي بلکل وایي ستا پلار ما ته ویلي چې یا خو زما د لور سره واده ته تیار شه او که واده نه کې نو 20 کاله قید ته تیار شه وایي زما او ستا د واده څومره وخوشو وایي سړیه داسې 20 کاله به کېږي وایي کشکې هغه 20 کاله قید ته مې غاړه ایښی اوس به را خلاص شوی تا نه به کله خلاصېږي زما عزتمندو مونږ خو کورونو ته قرضداري راوستي قرضداري نو انشاءالله العزیز دې زنانو ته دین وښایي